الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث دی. مشکات شریف دا حدیث راغست دی او نورو کتابوں کې هم موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت نږدې فتنې ذکر کړي. ډیر زیات کتاب الفتن چې سره وګوري عجیب خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د خیرخواهی لپاره دا ټول شرونه چې څومره په دنیا کې پیدا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی. خاص کر نبی علیہ السلام فرمایي چې د آخر زمانه چې کله دجال را څرګندېدل نږدې شي نو مسلمانان به دو طبقې شي: فسطاط ایمان لا نفاق فيه و فسطاط نفاق لا ایمان فيه. مسلمانان به دو خیمو ته معنا دو حصے او دو برخې وکیږي. دو خیمې نه مراد مسلمانان به دو ټوټې کیږي. عزتمندو، یو به هغه مسلمانان وي فسطاط ایمان لا نفاق فيه چې خالص مؤمنان انسانان وي، صحیح ایمان والا خلق، یقین والا خلق، الله والا خلق، د الله اولیاء دا خلق وي. لا نفاق فيه منافقت به بخي پکې وجود نه لري. وفسطاط نفاق لا ایمان فيه بل بد منافقان خیمه، یعنی منافقان ډله وي چې د ایمان نه به خالی وي، تش د ژبې مسلمانی وي. عزتمندو، دا زمونږ استاسو د پیشوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام الانبیاء خبرې دي. دا د کوم عادي انسان خبرې نه دي. دا به کیږي د دجال د را څرګندېدو نه مخکې زمانه کې، او دجال چې کله را څرګند شي دا زمانه وي چې کله په مسلمانانو باندې دنیا تنګ شي. دې زمانه کې به صحیح مؤمنان دا به د امام مهدي په صف کې ودرېږي. هغه خلک چې په زړګي باندې په دننه خواري نه کړي په ایمان باندې، دا خلک به د کافرو په صف کې ودرېږي. او فسطاط نفاق لا ایمان فيه. د دجال په ملګرتیا کې به درې قسمه خلک ودرېږي: یو یهودیان، اصل لښکر د دجال، دویم نصرانیان، دریم منافق مسلمانان. دا نور کافران هم ورسره شامل دي، خو هغه عمده طبقې یهودیان، نصرانیان، منافق مسلمانان. دا به د دجال په صف کې ودرېږي. امام مهدي په صف کې به صرف یو قسم خلک ودرېږي: سچه ایمان والا خلک. عزتمندو، دا زمانه شروع شوې ده. دا کوم پروژه چې ده، زه اکثر دا خبره بیانوم، دا شروع شوې ده چې دجال دپاره خلک تیاری کوي، لګیا دي. کوم انسان چې دې زمانه کې د ایمان خواري نه کوي او دنه الله هیر شوی دی، دنه قرآن هیر شوی دی، دنه مسجد او جماعت او دین د ده په فکر کې نشته، یوازې دنیا یې مقصد ګرځولی دی. شپه او ورځ سوچ دی د دنیا، د مال، د دولت، د موټر، د بنګلې، د ښځې، دا سوچونه دي. دا مسلمانان به ټول د دجال په صف کې ودرېږي. عزتمندو، دا خبره شروع شوې ده. دا داسې نه دی چې کیږي به، دا شروع شوې ده، پروژه روانه ده. خو ان قریب غټې مرحلې ته دا خبره ګرځي چې ډېر په غټ شمېر کې خلک به ښکاره د دجال په ملګرتیا کې واقع کیږي. نو عزتمندو، حالات ډېر نازک دي. هر مسلمان له دا پکار دی چې خپل دننه په زړګي باندې خواري وکړي. که څوک دا غواړي چې د امام مهدي په لښکر کې شامل شي، نو صحیح علماو سره د رابطه ونیسي. هغه علما چې هغوی خلک د فتنو نه خبروي، د دجال د فتنو نه، او خلک ایمان ته دعوت کوي، خلک ایمان ته رهبري کوي، او خلکو ته د امت غم او فکر ور اچوي چې امت زوال سره مخ دی، مسلمان د زوال سره مخ دی، مسلمانانو راویښ شي.